السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم مسلمانانو ورونو، دغه لایف ویډیو تاسو لږ وګورئ او دغه مفتي چې دغه یو مفتي ځان ته وایي، دا یو پاکستانی دی او په لایفونو کې اوس راځي. مخکې همداسې په فیسبوکونو کې به یې خبرې کولې. نو د ده د خبرې لږ واورئ او بیا زه تاسو ته یو څو خبرې کوم د ده په اړه. الحمدلله دې د غیرت وایي چې دلته ناست یم او دلته کې زه غږېږم او ستاسو خو دغه ګوره دغه یو بې غیرتي شوله چې ته د ملک نه تښتېدلی یې، ملک دې پرېښی دی. نو که غیرت خو دې ته نه ویل کېږي چې ته بار ځې نه چغې ویښئ او راشئ وکړئ داسې وکړئ. په دې باندې غیرت نه دی، غیرت موږ نه زده کوي. الحمدلله موږ کې غیرت دی. الحمدلله صبر وکړه اسی به خبره مفتي صاحب یو د اسحاق یو کتا کې غیرت په خپل پښتنو باندې غیرت کړو پوج په کورونو کې تاویږي ماشاءالله غیرت نه کړی نو کس اوکې کنه جواب تاسو کوم دی عکس د زواک سره خبرې ور سره کې خو په اخر کې به زه دوه خبرې ورته عکس د زواک سره ورته خوشحال صاحب ګوره مفتي صاحب محترم یو خبره ته کوم غیرت کوئی دوستان سره چې د کارګر جنگ چې تاسو له طالبان دونه چې موږ ته په دغه وخت غیرت کړو یو د مایک یو کس خبرې کوي چې زه غسر خبرې کوم، تاسو شل کسان ماته یو سوال کوي بل سوال کوي. نو یو کس مفتي صاحب جواب ورکړي. مفتي صاحب محترم ماته پکې نه ګوره تاسو د تښتېدلو اول خو ګوره ته باید ګوره د تهمت څومره لویه ګناه ده. اول ماته دا ته لږ تشریح کړه. تهمت ما تهمت نه تړلې. تاسو ګوره خبرې چې راغلایم دلته اوس وخت راغلایم ته ما خبرې چرته راغلی ته زه چې اوس چېرته یم اوس چې دپاره راغلی ته خبرې ما نه ما د استاد باره کې نشته پته بیا ولې دا ته خو ما سره بحث کوې ته ما سره ولې دا تهمت کوې. ګوره تهمت له غیبت نه لویه ګناه ده او بهتان له هغې لویه ګناه ده. ګوره تاسو مفتي په دې مسایلو پوهېږئ کنه. زه یو خبره کوم. غیرت زه دې ته وایم چې ته راشي افغانستان ته ووایې طالبانو خو زه خو راځم افغانستان خو زما وطن ده زه ځم او راځم مشکل چې ده که تا دا خبره وکړه که تا دا خبره طالب ته مخامخ وکړه چې تا سره به څه انجام کوي یا دلته کې راشي هغه ځای نه خو زه څه والی شم د امریکې نه پاسېږئ غیرت وکړئ. زه شرمېږم ستاسو په دې غیرت ته خو خیر ده ته ما سره خبرې وکړه په هغه ژبه چې ته علم لرې په همغه ژبه زه تا سره غواړم خبرې وکړم. ګوره ما ته غوږ ونیسه تا ته غوږ نیسه اجان سره دغه په دې بل لهجه مغه کېږي د سره خو په قران د سره کېږي دا خو په قران نه کېږي کنه. د خبرې مدار د پاکستان د آرمي مولایان دي دا زو ټول درته دوه دقیقې الحمدلله وګونی تا نه زه دوه پوښتنې کوم نور په مغه کېږي دا سره چې ته وایې الحمدلله دا سره ته منې چې په پاکستان کې اسلامي قانون نشته او نشته په پاکستان کې کوم قانون ده پاکستان دی که افغانستان ګوره دا د پوښتنې ځواب راکړه په پاکستان کې کوم قانون دی؟ د انګریز قانون. آیا د قانون په وړاندې جهاد کول فرض دی او که نه؟ د انګریز قانون په خلاف جهاد دا خو زه وایم ما ته مخکې ملحد ویلی دی اوس راته ووایه چې د پاکستان د قانون خلاف د پاکستان د حکومت او د دولت خلاف جهاد کول فرض دی او که نه ووایه تاسو ولې ملک پرېښی دی؟ دغه مفتي خبرې تاسو واورېدې چې دی دغه یو څو ځوانان چې د ده سره لیف راغلي دي دغې ته وایي چې تاسو بې غیرته یئ ځکه چې تاسو افغانستان پرېښی دی د افغانستان نه تښتېدلي یئ. لومړی خو دا چې زه د دغې ځوانانو ملاتړ نه کوم. دا چې هر څوک دي هر څه کوي زه د دوی د هیڅ کړنې ملاتړ نه کوم ځکه چې دوی هغه کسان دي چې د امارات خلاف راپورته شوي دي. خو لیکن یوه خبره دومره کومه چې دغه کس دغه مفتي چې ځان ته وایي دا یو پاکستانی دی. مخکې ما د ده په اړه باندې یو ویډیو کړې وه چې د موږ د افغانستان یو جید او مشر عالم خلیفه صاحب دین محمد حفظه الله په هغه باندې د کفر فتوا کړې وه او په هغه په خلاف یې ویډیو کړې وه. بیا ما د ده سره لږ بحث هم وکړو او په هغه بحث کې
دی بیا هغه د خبره چې د په خلیفه صاحب باندې د کفر فتوا لګولې وه هغه خبره یې ورته ثابته نه کړه، نو د خبرې نه وتښت، نو اخر په دې باندې راتاو شو چې تاسو امارت هغه دی او دا د امارت خلاف خبرې شروع کړې. نو زه اوس د ده نه پوښتنه کومه چې آیا ته په افغانستان کې د اسلام غوښتونکی یې او که د کفر؟ که چېرته په افغانستان کې د اسلام غوښتونکی یې نو هغه خلک چې د اسلام بنسټګر په افغانستان کې دي او د افغانستان کې د اسلامي نظام قایموي نو هغې باندې د کفر فتوا د څه لپاره؟ او که چېرته ته په افغانستان کې اسلام نه غواړې نو خو په نره ووایه چې زه اسلام نه غواړم، نو بیا همدا کوه چې دغه د جمهوریت والا راپورته کوې او دوی ته وایي چې تاسو ولې د افغانستان نه تښتېدلي، تاسو راشئ افغانستان کې جنګ وکئ. او نادره خو بیا دا دی چې ده ته دغه د جمهوریت والا په ده باندې زه دغه د جمهوریت والا ته لږ احترام لرم، د دغه جمهوریتیانو چې کوم دي دغه د ده نه لږ شرف لري، ځکه هغه ورته وایي ته مونږ ته وایي چې افغانستان کې جنګ وکړه نو ته په خپل پاکستان کې د کفري نظام د کفري قانون خلاف ولې نه رجګېږې؟ نو دی بیا د خپلې خبرې نه تښتي. که ته رښتیا مفتي او د رښتیا په اسلام دومره پوهېږې نو ده ته ورکړه یو جواب، ده ته یو د اسلام له ادرسه د اسلام داسې یو دلیل ووایه چې زه په پاکستان کې په دې دلیل قرآن او په دې حدیث په وجې نه زه په پاکستان کې د جهاد اعلان نشم کولی، د دې وجې نه په پاکستان کې زه TTP ته نعوذ بالله فتنهګر یا څه وایم. تاسو خو هغه خلک یې چې پاکستان کې TTP ته فتنهګره ډله وایئ او په افغانستان کې چې څوک جنګېږي هغه که د جمهوریت په نوم جنګېږي مجاهدو ته یې او که په د امارت په نوم جنګېږي تاسو مجاهدو ته یې. نو دی بیا ځان ته وایي چې زه الحمدلله زه ډېر غیرتي یم. د تا دا غیرت دی چې ډاکټر عفیه صدیقي هغه د په زندان کې پرته ده، هغه د په کفر خرڅه کړي او ته ځان ته غیرتي یې، ته د همغه مشرانو لاندې ژوند تېروې او ته ځان ته غیرتي وایې. نر ملا شه لکه د افغانانو ملا. افغانانو هغه ملایان وو چې کله جمهوریت د اسلام خلاف کارونه کړل په نره یې ورته وویل، ځانونه یې شهیدان کړل، ځانونه یې زندانونو ته ورسول، ولیکن په نره یې ورته وویل چې دا غلط کار دی، دا کار دی غلط دی، دا کار دی غلط دی، دا د کفر دی او دا د اسلام دی. داسې په نره ودرېږه، په یو دریځ باندې ودرېږه. هغه خلک چې په افغانستان کې د اسلام دعوه کوي هغې د کفر فتوا لګوي، هغه چې په افغانستان کې د جمهوریت دعوه کوي هغې ته یې چې رجګ شه د دې خلاف وجنګېږه، هغې ته بیا دا پیغور ورکوي چې ته بې غیرته یې. هغوی که تښتېدلي دي که هر څه دي هغه دښمني د ما سره ده، د تا سره یې دښمني نشته، تا ته د دې اجازه نشته. هغه د مبین صاحب خبره وایي رسۍ تا ته په لاس کې نه درکومه.